دې دا کارو کا وای جو بشیم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواستول چې ترانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی دا شکر دی کینې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تېرې کړئ کلمې مال تېرې کړئ کلمې تېرې کړې مالو وایي چې په موږ د ښځې په درې کاڼي طلاق چې موږ به تښتو نه ویل په موږ د ښځې په درې کاڼي تښتو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم بے نظیری یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخنے والے یو گئی التا پا بم کے والو دی لٹاوئی ہے لاندی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتا لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي حکومت ورته دا اعلان وکړو 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000 لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوځي زه به 30,000 روپۍ علم زما په ولې پیړۍ دی نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر دی که بم کې والي خیر دی جی شهید شو شهید نه لم خپلې نه څه وباسم شهید شو دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانې دي تاسو راوځي او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مرغۍ دوی ورته ټول ناڅي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما زه تا ته وایم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب زه به اردو را کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بله چې د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی دې خوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال
دا غوري میزایل هغه څه شی ده لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا بازار په اخبار کې غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي ویلې چې هوی دا خو به ډېر ټیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او ټیزونه پې تا اچې غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوهاټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربردر انجینیر دی انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلا او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی خزا خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنگال در نکټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نکټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سلونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر بیا دې چغه کړه نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو د پښتون مولا بیڑا غرق شو د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه استوره ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي بم کنه هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړي ته خو دیواله هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیراړه امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خیراړه لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په ارام کښېنه ویلې ولې ما ګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم
په آرام کښېنه، کله یو ټلیفون کوه دا به چې چل کېږي، دا به چې چل کېږي، خو زه به په منځ کې ناست یم، اول به دیګر ګناه چې پکې مړ شي خدای دا ټول پېښور مړ کړي. که نه ده داسې؟ ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نور بیا اودس والي. شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي، دا ریګمال کړي چې دي، دا د امریکې نور بیا اودس نشي اغستی. په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم. چې راشه یو خو ځان سره ګرځې، یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم. ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نه ګورئ، نه ګورئ. ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، نینګه پښتانه، نینګه پښتانه، نینګه پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي؟ سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري؟ چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو، کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي پریمان دې بازار کې ایک یې پاوې دفع کر، ایک یې پاوې، ایک یې پاوې، ایک یې پاوې، ایک یې پاوې، ایک یې پاوې. د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ ولی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دی ہاں، میں ہم پھوسی ہو گئی ہیں. تو پھسکائی دی کنه ټول اورل د خدای د عظیم د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی، د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ږیره مې کله کوي. خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم، میړی دبلدین دی. هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو، ما تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل، وایي ستا مال په کومه بیا مې ورته وویل ما هلکه مبارک شه د زوی واده دی، بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم. ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم، چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم. ویل ولې؟ مال د ډم قوم امام هم ډمي، نو ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ
شاله دې کې بسې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې او ورسره دوندوړې هم ناستې مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما له دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوی نن په ډولۍ کې بیا زمون یو اشنا دی لاغه واده نو بینډې پې راوستی ما لکه دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوره دیکھو گورے دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړ په دې مین یې تا پرتګ او دا زیاده دا د دې ځای ته راوستو چې وروسته دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروسته دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومرهی ده پیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن پیپر د سبزۍ دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کړه سبزی والا نے ضرورت کہ بینڈائی پہ سو دی وہی 60 روپے کلو پہ منڈائی کی دی مالدائی وڑا وڑا زان کی منڈا منگا بینڈائی نہ خورو لو ٹینکرے تے ڈکی گی او امریکنیانو تزی کابل تا نن این پی اے سیب سرم دار سکے لکا حملوں دے دا نرے او غٹ تکبیر ہم دا نرے او غٹ لئے تول اران توپ پتا سکے تول اران توپ پتا سکے دا دی سٹیج تا دا خلق رسول انتاخو دی کنے دی سبا دا نازمانو دا کونسلرانو الیکشن بیا شروع کی گی تاسو بیا را پاسی ڈول کی بتگوئی پلانے زندہ باد پلانے زندہ باد ادھے یو دمرا کونا دا مخی سر مخ کی دیو کونا رستو دی پلانے زندہ باد بیا بسبا ولاڑیم تاسو نیتو من بگرمت مانگ دے ووٹ ورک پا دی 50 کالا کے دی سو کوئی چی ما چارا ووٹ ورک کرے ما تا پتا دا نظام ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا دی اور گرپی کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زه خودی د خاورو تیلو ډیول نشم بلولې او د شاهانو بنگلې کې د چراغان جوړي زه دې په سویګیس روټای نشم پخولې سویګیس 8% نور ګران
बिजली 8% लोअर ग्राम, पेट्रोल 8% लोअर ग्राम. मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کې کېني او په سوزکای کې کېني، چرته په مزدا کې کېني. او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپے باندې یو موټر. تاسو باندې ټول ورځې هم ګرځي چې باندې در باندې وي تلار شه د سپي غوندې په سوره کې نه نوځي او خان چې د لار شي په بنگلا کې سم. اوس د لونو د واده کارډونه مليان چاپ کوي. مليان پکې لیکلي چې मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है नूरुल्लाह का, आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं, अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें. बेदबी दी माफी जमा खुला लगा बेड़ा बादा यौ را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ترانه لې ما سال لور د 100 کالو وا ول د ول 100 کالو منغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت ته ورته اخو له بورا وا. زمون خزه کا الله پاک دې ته د چرګو مرز راوړي. خدای چې کله وبا راځي الله د پاکستان په خزو راوړي. ټول امین کوي خدای. که زمون مور او خور پکې او خزه پکې خدای دې د چرګو په مرز مردار کړي. امین. سړی نره او غټ تکبیر پرې ده آرام کین. دغه وخت کې نره تکبیر او بیا وروسته یې سم نه وخت کې دی. سړی لاوده پراته په کورونو کې او خزي بیا دا فی کني بالکل ویږي وګنا دغه خدای دې قرآن کنو د دې پوزې 70 ډیر ضروری دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. سبا وای د پاکستان به څوک جاړي، غریب به جاړي. دا غریب د سور بچي چې دانن تی بجلی اوس چا چټرا کو تی بجلی مهنګي ہوگی. ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکیلان دین کې نه سوی ګیس مهنګا ہوگی. اچھا وای چې په سوی ګیس روټایم پخا نه کړې. اوس درته بمبو تم میټر لګي مبارک شاه نورمل ټول ټیپر شو. اوس بمبو تب میټر لګي. پاکستان کے بعد تو بم نشست کلے اوبا کورونو کی گردی